چې نه د دولت او نه د بخ کمی دی. نه د دولت او نه د بخ کمی دی، ښکلي بلا دي خو د وخت کمی دی. او زه هم په ډېرو زړونو راج کومه، زه هم په ډېرو زړونو راج کومه، زه هم باچا یم خو د تخت کمی دی. و چې سبا لوي په ځان مختورن نشي کېناستی، سبا لوي په ځان مختورن نشي کېناستی، یو ماشی دی اشنا په بدن نشي کېناستی. او انسان ستا د امن د دعوو دغه ثبوت دی، انسان ستا د امن د دعوو دغه ثبوت دی، مرغۍ درنه د خاخ په لمن نشي کېناستی. انسان ستا د امن د دعوو دغه ثبوت دی، مرغۍ درنه د خاخ په لمن نشي کېناستی. د خپل شخي درمان د سر نه مې ډیوه لرې کړه، د خپل شهید درمان د سر نه مې ډیوه لرې کړه، کتاب مې واغست د کور نه مې وسله لرې کړه. او زه په خپل ځان باندې تکړه ومه نو دا مې وکړل، زه په خپل ځان باندې تکړه ومه نو دا مې وکړل، چې د بېننګه یار د خوا نه مې کوڅه لرې کړه. او چې ځان ته وګورم خفه شم خیرې تا ته کوم، چې ځان ته وګورم خفه شم خیرې تا ته کوم، له دغې وجې مې د کور نه آینه لرې کړه. او یو څوک د مونځ نه پس دعا کوي چې څوک یادوي، یو څوک د مونځ نه پس دعا کوي چې څوک یادوي، یو چا د مونځ نه پس خیرو ته لوپټه لرې کړه. اواز یې راکه ارماني زه دې پیژنمه، اواز یې راکه ارماني زه دې پیژنمه، چې مې پرون د یار د قبر نه خازه لرې کړه. سلامونه نیکې خیلې او احترامات ملګرو، ډېره زما خو ډېره زیاته خوش قسمتي ده چې نن اشنغر ته د یو دوه ستوري راغلي دي. او ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له وخت راکړ، مدثر جهان صاحب او ابراهیم تاج صاحب. نو ډېره زیاته مننه کوم اشنغر ته په راتګ باندې او خرکلي ورته وایم. او د جهان صاحب نه به ټیم ورسره ډېر زیات کم دی، یو پروګرام د هغې له روان دي، نو غواړم چې د جهان صاحب نه یو کلام وورو. جهان صاحب ډېره زیاته مننه چې اشنغر ته راغلی. ډېره مهرباني ارماني صاحب، او زمونږ هم خوښه وه چې کینو او ارماني صاحب سره او دغه امیر قرار او ټول ملګرو سره ګپ شپ ولګو. خو وخت ستاسو خبره ډېر زیات کم دی، نو څو شعرونه درته وایم چې زما په شان د زړه په غم اخته به شي د خیره، زما په شان د زړه په غم اخته به شي د خیره، زه خو دې خفه کړم خو خفه به شي د خیر. او په لږ حسن دا ډېر غرور هم ښه نه وي خویي به، په لږ حسن دا ډېر غرور هم ښه نه وي خویي به، یو څو ورځې دې پاتې دي دمه به شي د خیر. او زما د نش احساس په دې په سترګو کې غړېږي، زما د نش احساس په دې په سترګو کې غړېږي، زما د مخ دیدن پسې ړانده به شي د خیر. زما د نش احساس په دې په سترګو کې غړېږي، زما د مخ دیدن پسې ړانده به شي د خیره. او زما د شوګیرو بدل الله دې درنه واخلي، زما د شوګیرو بدل الله دې درنه واخلي، بس دا دعا مې وکړله اوده به شي د خیر. زما د شوګیرو بدل الله دې درنه واخلي، بس دا دعا مې وکړله اوده به شي د خیر. دوه شعرونه ته نور وایم چې نه د دولت او نه د بخ کمی دی، نه د دولت او نه د بخ کمی دی، ښکلي بلا دي خو د وخت کمی دی. او زه هم په ډېرو زړونو راج کومه، زه هم په ډېرو زړونو راج کومه، زه هم باچا یم خو د تخت کمی دی. او خپلې پښتو درته کلک کړی یم، خپلې پښتو درته کلک کړی یم، که نه نو ستا خو راته سخت کمی دی. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. او د عثمان علي عثمان دا دوه شعر جهان صاحب ته ډالۍ وي چې یو وخت چې د هر یو سړي کار به راسره و، یو وخت د هر یو سړي کار به راسره و، یو وخت چې د ټول کلي بیګار به راسره و، او خبر نه یم دا ستا د رنګینو نه پېښوره، درغلی چې یم څوک نه څوک بیمار به راسره و. نو تاج صاحب ته خرکلې وایم، تاج صاحب غزل سره شریک کړه. ډېره مننه ارماني صاحب، خوشحاله شو ستاسو سره ملاقات وشو. مې قرار دی تاسو یې چارسدې خاورې ته چې کله مونږ راغلي، زما تقریبا چې داسې په تسلۍ چې راغلی یم، نو دا مې دویم درېیم ځل دی، او داسې دواړه ځل زه ستاسو خواله راغلی یم. تېر ځل هم موږ ستاسو سره ښه بلا وخت اړولی او ناست وو. دا ټول د شاعرانو د شعر د رښتې هغه مینه ده چې بس یو بل سره پالو. زه اوس دوه شعره درته وایم،
و چې سبا لوي په ځان مختورن نشي کېناستی سبا لوي په ځان مختورن نشي کېناستی یو ماشی دی اشنا په بدن نشي کېناستی او انسان ستا د امن د دعوو دغه ثبوت دی انسان ستا د امن د دعوو دغه ثبوت دی مرغۍ درنه د خاخ په لمن نشي کېناستی انسان ستا د امن د دعوو دغه ثبوت دی مرغۍ درنه د خاخ په لمن نشي کېناستی او دغه غزل دی چې پروا مې نشته دی اشنا که ستا د وړ نه یم پروا مې نشته دی اشنا که ستا د وړ نه یم شکر وباسم په دې چې درته پړ نه یم او زما وطنه زما مور یې رالوی کړی دی یم زما وطنه زما مور یې رالوی کړی دی یم ستا د جنډۍ لاندې که مړ شوم نو مړ نه یم او ته لا تر اوسه په ګلاب اغشتو نه پوهېږې ته لا تر اوسه په ګلاب اغشتو نه پوهېږې زه لا تر اوسه د اظهار په باب له چړ نه یم او که په تا رور خبر شو سو شو پروا مه کوه که په تا رور خبر شو سو شو پروا مه کوه لیونۍ زه در سره هم ولې ککړ نه یم که په تا رور خبر شو که په تا رور خبر شو سو شو پروا مه کوه لیونۍ زه در سره هم ولې ککړ نه یم او راځه راځه د تاج ډغرې له دې خدای راوله راځه راځه د تاج ډغرې له دې خدای راوله چې ټک به مات شم غمه زه څه هغه لړ نه یم ډېره زیاته مننه ډېره مننه ډېره زیاته مننه ابراهیم تاج صاحب او جهان صاحب او د شباب د درې شعر تاسو دواړو ته په پښتنه مینه ډالې وي چې په کومه چې مې عقل سره زړه را یوځای کېږي په کومه چې مې عقل سره زړه را یوځای کېږي هغه خبره ستا په شونډو نه را یوځای کېږي او چې کله غزل لیکم او ته راته رایاد شي مزغو ته مې د ټول جهان خواږه را یوځای کېږي او رقیب خو دې الله په هغه ځای کې ورله وکړي چې چېرته کې د اوو سیند اوبه را یوځای کېږي ډېره مننه ستاسو ډېره زیاته مننه کور مو ودان